خوست کې کتاب پلورونکي وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو خرڅلاو بازار کمرنګه شوی. د دوی په خبره چې په اوسني وخت کې خلک د کمزوري اقتصاد له امله نه غواړي کتابونه راونیسي. د دې ترڅنګ د ځوانانو له لورې د ټولنیزو رسنیو زیات کارول بل هغه لامل بولي چې د کتابونو خرڅلاو بازار یې کمرنګه کړی. پخوا یې په اوسني حالت کې د کتابونو د مطالعې شایقین او هغه مشتریان چې موږ پخوا لرل نشته، چې دوه لوی عمده علتونه یې دي. یو په ټوله معنا موږ تاسو د ټولنې خلک اقتصادي وضعیت چې د خلکو په پخواني حالت نه دی پاتې شوی، او بل خاص کر ټولنیزه رسنۍ دي چې په لویه کچه ځوانه طبقه کې تر 90% پورې ځوانان په دې کې مصروفه دي. بازار بیخي په نشت حساب شوی دی، ولې او اکثریت علتونه دا دي چې یو خو پی ډي اف ډېر مشکل جوړ کړی دی، هر شی په پی ډي اف کې پیدا کېږي، او څوک مقصد داسې وایي چې یو کتاب باندې یو 50-80 روپۍ ورکوم، هغه مقصد 50 روپۍ پی ډي اف کې پیدا کېږي مقصد. او وجه دا ده چې اقتصادي وضع د خلکو بیخي ضعیفه شوې ده. د خوست تما کتابتون مسؤلین بیا وایي چې که څه هم د ټکنالوژۍ پرمختګ په خلکو او په ځانګړي ډول پر ځوانانو ډیر تاثیر کړی او د مطالعې کولو دود یې کمرنګه کړی، خو بیا هم د تیر کال په پرتله دغه کتابتون ته د ځوانانو ورتګ زیات شوی. نو د پخوا په پرتله مراجعین چې دي زیات شوي دي، نو راځي یو څه څه تاثیرات به هم لري، ځکه چې مجازي نړۍ سره دوی اکثریت ځوانان چې دي مجازي نړۍ سره یوځای شوي دي، هغه فیسبوک، یوټیوب او ترڅنګ نوره هغه تعقیبوي، نو دوی نه دغه مطالعه څه پاتې شوي دي. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د مؤسساتو سره په ګډه د ځوانانو لپاره د مطالعې ارزښت او نورو برخو کې مختلف سیمینارونه جوړ کړي، او د روانې سور میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به د کتابونو یو نندارتون ترسره کړي ترڅو ځوانان وهڅوي چې بېلابېل کتابونه مطالعه کړي.